سلامونه، وخت بخیر. ډاکټر شکیب یم. نن غواړم په دې وغږیږو چې څنګه کولی شو ډیسپلین ترلاسه کړو. یا که داسې وایم چې ډیسپلین دی څه، په انګریزي کې ورته وایي اکشن مایندسیټ، یعنی هغه ماغزه چې عمل کوي. ډېری خلک داسې دي چې په خپل ژوند کې سوچونه کوي، پلانونه جوړوي، چرتونه وهي، اما عمل نشي کوی. نو څنګه مونږ کولی شو داسې یو مغز ولرو چې هغه عمل ولري؟ او کله چې تاسو عمل ونه لرئ، مطلب که هر څومره سوچونه او فکرونه او ایډیاګانې مو ښي، معنا نه لري. ځکه تاسو یې عملي کوئ نه، ځکه تاسو ورباندې کار نه کوئ، ځکه تاسو یو ځای ته رسېدای نه شئ. پس دا ډېره زیاته مهمه خبره ده چې مونږ د فکرونو او د نظریاتو ترڅنګ عمل ولرو. حتی که نظریه مو نه لرئ، عمل ولرئ، نظریه خپله پیدا کیږي. پس اکشن مایندسیټ یا داسې مغز چې عمل کوونکی، همدې مغز درلودونکو ته ډیسپلین خلک وایي، یا هغه خلک چې ډیسپلین لري. نو د خپل شخصي پرمختګ لپاره، د دې دپاره چې تاسو وشئ کولی اکشن مایند نفر اوسئ، یا داسې یو انسان اوسئ چې ستاسو مغزه عمل ولري، او یا هم ډیسپلین فرد اوسئ. لومړنی کار چې باید وکئ، د خپل شخصي پرمختګ لپاره هره ورځ نیم ساعت کار وکئ. هره نوې نظریه نیم ساعت کار ته ضرورت لري، نیم ساعت کار ته اړتیا لري. مثلا یو نفر وایي چې زه په یو دفتر کې کار کوم، ولې غواړم یو شخصي تجارت هم شروع کم. نو دی باید د خپل دې شخصي تجارت لپاره هره ورځ نیم ساعت ځانګړی کړي. که چیرته دا نظریه لري چې والا شخصي تجارت هم شروع کوم د خپلې وظیفې ترڅنګ، ولې هره ورځ نیم ساعت وخت نه ورکوي، هره ورځ نیم ساعت په هغې کار نه کوي، نو اصلا د ده تجارت کوم ځای ته نه رسیږي. اصلا د ده دپاره مهمه نه ده چې شخصي تجارت شروع کړي. زموږ په اکثریتو ځوانانو کې تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې ډېرې زیاتې نظریې لري، ولې د یوې نظریې لپاره هم وخت نه ورکوي. هره ورځ که چیرته تاسو یوه نظریه ولرئ او هغې نظریې ته نیم ساعت وخت ورکئ، هره ورځ، بیا هم وایم، د تاسو هغه نظریه په یو کال کې پخیږي، د تاسو هغه نظریه په یو کال کې یوه پایله ترلاسه کوي او تاسو هغې ته رسیدای شئ. اما نه، مونږ افغانان څه وایو؟ والا زه غواړم شخصي تجارت شروع کړم. دا نظریه ده د خپلې وظیفې ترڅنګ، ولې د دې نظریې دپاره اوس نیم ساعت وخت نه ورکوو. د دې نظریې د عملي کولو دپاره اوس هره ورځ نیم ساعت پلان نه لرو، نیم ساعت عمل نه لرو. هماغه چې 3 میاشتې وروسته د شخصي تجارت نظریه ناکامه یو، نور مونږ نشو کولی چې فکر وکړو یو نوي شي دپاره. پس که چیرته تاسو غواړئ په ژوند کې بریالي شئ او نوې نظریې لرئ او د هغې نظریې د عملي کولو دپاره هره ورځ نیم ساعت وخت نه ورکوئ، تاسو نشئ کوی هغې نظریې ته ورسیږئ. ډېری خلک کیدای شي دا بهانه وکړي چې والا ډاکټر صاحب زه خو مصروفه یم، وخت نه، زما ستونزې ډېرې، یا دومره ډېر مصروفیتونه دي په وظیفه کې چې زه نشم کوی ورته رسیدګي وکم. پس دا ټولې بهانې دي. زه فکر نه کوم چې هیڅوک دی د خپلې نوې نظریې لپاره چې هغه نظریه کولی شي د ژوند بدل کړي، هغه نظریه کولی شي د مالي استقلالیت ورکړي، هغه نظریه کولی شي د رواني آرامښ ور په برخه کړي، د هغې دپاره د 30 دقیقې هره ورځ وخت ونه لري. ته ټیک ټاک ته وخت لرې، ته فیسبوک ته وخت لرې، ته یوټیوب ته وخت لرې، ته ملګرو سره په لډو کې د وخت تیرولو لپاره وخت لرې، ولې د خپلې هغه نظریې لپاره چې ستا ژوند بدلولی شي هره ورځ نیم ساعت نشي ورکوی؟ دا غیر عادلانه ده، دا منصفانه نه ده، دا صحیح خبره نه ده. نو ډېره زیاته مهمه ده چې که چیرته تاسو غواړئ ډیسپلین اوسئ او که چیرته غواړئ ژوند کې پرمختګ وکئ، هره نوې نظریه مو چې ذهن ته راځي، هره ورځ باید هغې نظریې ته نیم ساعت وخت ورکئ چې پې فکر وکئ، ورته پلان جوړ کئ او تر ټولو مهم ورباندې عمل وکئ. د دې نه ور اخوا تاسو باید پوه شئ چې لومړی ګام څه دی. مونږ د لومړي ګام عملي کول پرېږدو او د کالونو لپاره پلان جوړو، او دا تر ټولو غټه تېروتنه ده. مثلا یو نفر وایي چې زه غواړم تجارت شروع کم، اول خو دا باید هره ورځ ورته نیم ساعت وخت ورکړي همدغې نظریې ته. اوس باید وایي چې لومړی ګام څه دی، څه باید وکم. لومړی خبره خو دا ده چې زه باید یو کراچۍ واخلم. دفتن ته باید کراچۍ واخلي، پرته د دې چې فکر وکړي چې دا کراچۍ به اخلم، بیا به شیشې جوړوم، بیا به پکې بوټان اچوم، بیا به هغې ته سرمایه ګزاري کوم. نه، د کلونو دپاره د پلان جوړولو مسله پرېږده، خپل لومړي ګام ته فکر وکړه. مثلا زه وایم چې زه غواړم یو کتاب چاپ کړم په دې کال کې، دا زما نظریه ده او د دې نظریې دپاره باید هره ورځ نیم ساعت کار وکم. په لومړۍ ورځ کې، په لومړي نیم ساعت کې زه دا فکر نه کوم چې د کتاب نوم باید څه شي، د کتاب لومړی چپټر به څه وي، د کتاب دوم چپټر به څه وي، کتاب باید څو ورقې، کتاب باید څنګه چاپ شي، کومې کتابخانې ته به یې ورکړم، هغه به یې چاپ کړي که به یې چاپ نه کړي. دا ټولې بې معنا خبرې دي. زما لومړۍ ورځ
فقط باید لومړی ګام او لومړی ګام دا دی چې زه باید کینم لومړی ورقه ولیکم، هر هغه څه مې چې زړه کې دی هغه ولیکم. ضرورت نشته چې تاسو د کلونو پلان جوړ کړئ اما عمل ورته ونه لرئ. پس دا ډیره مهمه مسله ده چې که چیرته تاسو د لومړي ګام نه پیل ونه کوئ تاسو نشئ کولی خپله نظریه کامیابه کوئ. اکثرا ځوانان وایي چې ولا زه د یو تجارت طرحه لرم. طرحه دې څنګه ده؟ چې رقمي طرحه ده. ولا 10 کلنه طرحه ده، ما د 10 کلونو پلان جوړ کړی. ښه، د 10 کلونو پلان د څه دپاره؟ ولې؟ ضرورت څه دی؟ که ته چیرته د لومړۍ ورځې پلان نشي عملي کوی، فکر کوئ د 10 کلونو پلان به عملي کړي، پس لومړي ګام باندې کار وکئ. هره نظریه چې ستاسو ذهن ته راځي، لومړی ګام یې څه شی دی؟ لاړ شئ شروع یې کوئ. مثلا زه وایم زه غواړم په ټولنیزو رسنیو کې راشم او خبرې وکړم تر څو زما د خبرو نه خلک ګټه واخلي. دا نظریه ده. په سبا یې زه کینم وایم چې ښه باید څه وکړم؟ باید یو کامره راواخلم او کینم خبرې وکړم. او زما لومړی خبرې باید د ډیسپلین په اړه وي. نور زه فکر نه کوم 2 ورځې او 3 ورځې او 4 ورځې ته تر څو ما د اولې ورځې پلان عملي کړی نه وي. دفتن راځم، یو کامره راخلم، ریکارډ شروع کوم، کینم د ډیسپلین په اړه خبرې کوم، ویښتان مې جړ دي، کالي مې چې دی چټل دي، زه نه وایم، خبرې کول مې سم نه دي. عملا یو کار شروع کوم. دا عملی پلان کولی شي ما کامیابه کی. نه دا چې زه کینم چې والا کامره مې لوکس نه ده، ته ودرېږه چې زه یو سمه کامره پیدا کړم، والا کالي مې لوکس نه دي، ته ودرېږه چې پلار نن پیسې واخلم کالي مې لوکس شي، او والا لایټینګ او ګروپونه نه لرم، ته ودرېږه $300 نور باید پیدا کړم چې ګروپونه پیدا شي، او ایډیټ برخه کې کار نشم کولی، زه باید یو لوکس کمپیوټر واخلم تر څو ایډیټ وشم کولی. نه، ته ضرورت نه لري چې پرفیکټ یا کامل اوسې. د تیروتنو سره پیل وکړه، اما لومړی ګام عملي که. کله چې ته لومړی ګام عملي کوي، ته تجربه ترلاسه کوي، په دوم پړاو کې بیا کوشش کوي، په دوم پړاو کې د بهتروالي هڅه کوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. د هغې نه وروسته د 9 ورځو چلنج ځان ته وټاکئ. له 9 ورځو پورته فکر مه کوئ او هر څه په همدې حد کې باید ترسره کوئ. نو د 9 ورځو نه مو هدف څه شی دی؟ هغه ورځې چې په 3 میاشتو کې راتلونکي دي، یا که داسې ووایو چې د 90 ورځو چلنج ځان ته وټاکئ. د تاسو ټوله برنامه او د تاسو ټول پلان، د تاسو ټوله طرحه باید د 90 ورځو دپاره وي. زه باید په 90 ورځو کې 12 ویډیوګانې چې دی ثبت کړم، دا 12 ویډیوګانې باید اپلوډ کړم او دا 12 ویډیوګانې باید زما تر خلکو ورسیږي. همدغه پلان دی. که چیرته تاسو د 3 میاشتو نه اوږدمهاله پلان ټاکئ او عمل نشته، تاسو ناکامه یاست. پس د 90 ورځو چلنج ډیر زیات مهم دی. زه غواړم کتاب ولیکم، د لومړۍ ورځې نه شروع کوم، په لومړۍ صفحه باندې کار کوم او زه وایم چې په 90 ورځو کې باید زه د دې کتاب یو حاصل وګورم. 90 ورځې وروسته زه ګورم خپل کار بیرته یې بررسي کوم چې کوم نتیجې ته رسېدلی که نه. زه وینم چې ما په 90 ورځو کې 6 چپټره د دې کتاب لیکلي او ډېر ښکلي راغلي دي. پس 90 ورځې نورې وایم چې باید دا کتاب نور ختم شي، کار خلاص شي. پس د 90 ورځو چلنج ډېر زیات مهم دی. بل د لغوه کولو لیست باید ولرئ. تل باید د نوو کارونو د ترسره کولو لپاره بد عادتونه او یا هغه شیان چې پایله نه لري له منځه یوسئ. موږ ځینې وختونه، زموږ اکثریت وخت په داسې کارونو کې تیرو چې خپل هم پوهیږو نتیجه نه ورکوي، اما دا په یو بد عادت باندې بدل شوي دي او موږ ترې نه نشو لرې کېدی. مثلا داسې یو ملګری لرو چې هره شپه ورسره 1 ساعت کینو، لډو وهو او موږ پوهیږو چې دا لډو موږ ته هېڅ ګټه نه لري، ولې بیا هم هره شپه ناست یو ورسره لډو وهو. مثلا موږ ټیک ټاک کې د خلکو کنځلې اورو، د هغه خلکو چې په ګروپونو کې راځي او موږ ته لا لهب وایي او موږ هم ورته ګورو، ورته خاندو او پوهیږو چې دا موږ ته ډوډۍ نشي راکوی، پوهیږو چې دا زموږ ژوند نشي بدلوی، پوهیږو چې دا موږ ته کوم څه راښودی نشي، ولې بیا هم هره شپه روان یو نجیب برود ګورو. پس د دې عادتونو د له منځه وړلو په صورت کې موږ کولی شو چې نوي کارونو ته وخت ورکو. ولې که چېرته دا عادتونه لغوه نه کړو، ډراپ لیست چې کوم ورته وایي، که چېرته موږ داسې لیست ونه لرو چې په هغې کې پوه شو چې کوم شی زموږ انرژي اخلي، کوم شی چې موږ ته منفي انرژي راکوي، کوم شی چې زموږ وخت ضایع کوي، کوم شی چې موږ پرمختګ ته نه پرېږدي، که دا ډراپ نه کړو، که دا له منځه یونسو، فکر کوئ تاسو ذهن ته به نوې آیډیې راشي. نوې آیډیې یوازې هغه وخت ستاسو ذهن ته راځي چې نوي کارونه وکړئ. که چېرته تاسو په داسې کارونو کې مصروف یاست چې هغه ګټه نه لري، نو فکر کوئ څنګه به نوي کارونو ته مخه کوئ. پس ډراپ لیست باید ولرئ. همیشه یوه نوې او بهتره نظریه د یوې زړې او هغه نظریې چې پایله نه لري ځای ونیسي. د دې ترڅنګ د جمعې ملګري باید ولرئ. دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. که داسې ملګري نه لرئ چې ورسره اونۍ کې یو وار بنډار وکئ، نو ستا مغزه پرمختګ نشي کوی. نو دا ډیره زیاته مهمه ده چې تاسو هره جمعه داسې یو نفر ولرئ چې ورته زنګ ووایئ چې سلام، چیرته یې، ښه یې جوړې، راځه چې راشو کینو سره، اوکې ما دا کارونه په دې اونۍ کې وکړه، دومره پرمختګ مې درلوده، تا څه وکړه. معمولا هغه خلک چې میلیونران شوي، هغه خلک دي چې د یو بل سره رقابت لري، یعنی دوی د جمعې ملګري لري، کوم چې ورته چکن فرایډی وایي په انګلیسي کې. داسې ملګري لري چې
دوی هره جمعه ورسره خپل راز شریکوی شي او دوی هره جمعه یو بل چیلنجوی شي. مثلا زه یو ملګری لرم ورته زنګ ووایم چې هی حبیب سلام ستړی مه شې چېرته یې ښه یې جوړ یې راځه کور ته راشي. حبیب ته پوهېږې ما دې اونۍ کې چې دی $100 ګټلي تا څو ګټلي؟ هغه وایي ما 80 ګټلي. زه ورپورې خاندم چې ها ما ډېرې ګټلي. بلې اونۍ کې هغه هم موټیویټ دی چې باید زما په اندازه پیسې وګټي او زه م وایم چې حبیب باید رانه هېڅکله مخته لاړ نه شي. پس تاسو سوشلایز باید اوسئ. انسان خپل ذات کې ملګرو ته اړتیا لري، داسې ملګرو ته چې هغوی په مثبته لار کې وهڅوي. او د دوی تر ټولو ښه مثال هغه ملګري دي چې تاسو په منفي لار کې هڅوي. تاسو وګورئ یو ملګری چې چرسي تاسو په چرسو راولي، یو ملګری چې پوډري تاسو په بوډرو راولي. پس که یو چکن فرایډی ملګری ولرئ، داسې یو ملګری چې تاسو ورته خپل راز ووایئ او هغه پرمختللی انسان اوسي او هغه تاسو وهڅوي، تاسو هغه وهڅوئ، نو په بلې اونۍ کې تاسو موټیویټ یاست، په بلې اونۍ کې تاسو هڅونکي یاست دې ته چې نوی کار ترسره کوئ. او دا ډېره زیاته مهمه مسله ده چې باید ورته فکر وکئ. که بل هېڅوک نه لرئ، راشئ په فیسبوک کې خبرې وکئ. په فیسبوک کې کښېنئ لایو راشئ چې ما نن دا جمعه دا کارونه وکړه، تاسو څه کړي. په دې شکل تاسو هڅېږئ. تاسو د کومنټونو کې ځینې خلک چلنج درکوي، ځینې خلک منفي خبرې کوي، ځینې خلک مثبتې خبرې کوي. تاسو باید د ټولو نه استفاده وکئ. زه په خپل فیسبوک کې معمولا کله چې پوسټونه کوم، هغه خلک چې راته منفي خبرې کوي، زه د هغوی منفي کومنټونه چې دی سنپ یې اخلم. مثلا زه یو نفر ته وایم چې تجارت څو ډوله دی، هغه بیرته راته وایي چې کښېنه خبرې مه کوه، ته خپله څه شئ، فقط میلیونر چې راځي موږ ته نصیحت کوي. زه د کومنټ نه سنپ اخلم، عکس یې اخلم او د ده کومنټ د دې لامل کېږي چې زه وهڅېږم سبا د میلیونر شم. او کله چې زه میلیونر شم د ده سنپ به راخلم، ورته به ږدم چې دا دی وینې یو وخت په ما پورې خاندل، نن میلیونر یم. پس تاسو کولی شئ د منفي نظریاتو نه مثبته ګټه واخلئ، په خپل ذهنیت کار وکئ تر څو وشئ کولی بهتره لاره غوره کئ د ژوند د پرمختګ دپاره. بل د تشویق د تحریک رامنځته کول دي. تاسو باید یو الګوی په ژوند کې ولرئ چې د هغه د خبرو په اورېدو سره وهڅېږئ چې دوامداره مبارزه وکئ، وهڅېږئ چې تسلیم نشئ او تاسو کولی شئ دا الګو په هر ځای کې پیدا کئ. یو وخت کې چې مونږ کوچني وو او په هغې وخت کې زما انګلیسي ښه نه وه، ما داسې الګو نه درلوده په پښتو کې چې یو څوک د کښېني مونږ ته د نصیحت وکړي، یو څوک د کښېني مونږ ته د حل لاره راوښیي. مننې تاسو لرئ. حداقل د همدغه نننۍ خپرونې له لارې تاسو کولی شئ چې ډېر څه زده کئ او تاسو کولی شئ خپل ژوند ته پلانونه جوړ کئ. پس که چېرته بیرته راشو دې موضوع ته چې څنګه کولی شو په ژوند کې ډیسپلین ترلاسه کړو، لومړی د خپل شخصي پرمختګ لپاره هر هغه نظریه چې لرئ هغې ته نیم ساعت وخت ورکئ هره ورځ د هغې په عملي کولو کې. دوم، لومړی ګام څه دی؟ د هغې نه یې پیل کوئ. 10 کلن پلان مه جوړوئ، فقط د لومړي ګام نه پیل وکئ. دریم، د 90 ورځو چلنج ځان ته وټاکئ چې 90 ورځو کې به تاسو چیرته اوسئ او څه به کوئ او څنګه به یې کوئ. د لغوه کېدو لیست جوړ کئ، داسې یو لیست چې ستاسو بد عادتونه پکې ټول لغوه کئ او له منځه یې یوسئ. د جمعې ملګری پیدا کئ، کوم ته چې د خپلې جمعې د لاسته راوړنو اړوند ووایئ او د خپلې جمعې یا د خپلې یوې اونۍ د ماتو په اړه ورسره وغږېږئ. ځکه انسان ټولنیز مخلوق دی او تر څو خپلې خبرې چا سره شریکې نه کړي د مغز انکشاف نشي کولی. او وروستی دا چې د تحریک لپاره داسې یو انسان پیدا کړئ چې د هغه د خبرو په اورېدو سره تاسو تشویق شئ، د هغه د خبرو په اورېدو سره تاسو وهڅېږئ او وشئ کولی ژوند په واقعي او په صحي شکل سره تغییر کوي او پکې بدلون راولئ.